سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهار د پروان پر سیاګرد او شینواري ولسوالیو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل او اوس هم دوام لري. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده وایي دغه برید نن سهار وختي هممهاله پر دوه ولسوالیو ترسره شوي دي. ویل کېږي دواړو لور ته مرګ ژوبله اوښتې خو امنیتي مسؤلین لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ازبکستان له ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره په تاشکند کې وکتل او له افغان سولې بهیر یې د هغو د ملاتړ له امله مننه وکړه. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنو کې یې په افغان سولې بهیر کې د سیمې د هیوادونو د مهم رول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړي دي. په دې کتنه کې ښاغلي خلیزاد له ازبکستانه غوښتي چې په راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو کوربهتوب پر غاړه واخلي. ښاغلي خلیزاد تر دې وروسته په ازبکستان کې له افغان زده کړیالانو سره هم کتلي او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. په سولې بهیر کې د ښځو حقونه زموږ سره سره کرښه ده او موږ شاته نه ځو. دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ د فاریاب په مرکز کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې څرګند کړ او زیاته یې کړه چې په ملي کچه د ښځو ګډون عالي او په سیمه ییزه کچه دغه مشارکت د زیاتوالي په حال کې دی. د نوموړي په وینا د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د میرمنو ونډه فرمایشي نه ده او تر هغې چې اوسنی حکومت وي دغه ونډه به ورځ تر بلې زیاته شي. د پکتیا په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې 4 طالبان ووژل شول. په دې هوایي بمباریو کې چې نن سهار د ګردیز ښار په چاونۍ سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې 2 موټرسایکلونه او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. د پکتیا د والي ویان زیاتوي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم په غزني کې د یو لړنښتو په پایله کې 7 طالبان وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. د غزني والي ویاند وایي دغه نښتې تېره ورځ له غزني ښار سربیره د خواجه عمري قرهباغ او مقر ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 2 سیمه ییزو پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو بل یې ټپي دی. او د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د یوې چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي او نږدې 10 نور ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار په هزاره ګنجي سیمه کې د میوو او سبو په یو بازار کې رامنځته شوې ده. د سیمه ییزو پولیسو په وینا تر اوسه د چاودنې نوعیت نه دی روښانه شوی خو زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې 1 پولیس او په ټپیانو کې 8 نور پولیسان هم شامل دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.